چې د کم اثار پاتې دي لیکل تا سره شته د ښکارېږي بشیر کړي د خواري میدان ته یې راویسته زما ګوري شاعري بس او په دې بل ځای کې لیکي چې خړ په ځای پرېږدم برګ مې پیشن برګ مې شالونه وو برګ به پیزونډي وو ته چا پیره به تارونه وو برګ د میرامان مومن نه تاو زما غمونه وو برګ یې تمان چې به مې په لاس پټاقېدارې وي تور چې زما و تورې زلفې مې تار دا دغه بنیادي طور د دوی پیدایش ته کوم علاقې دی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو د کیمرامین اسدالله هجران سره زه یم عربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ دلته راغلي سرو ته میرامان بابا باندې پروګرام کوو ولسي شاعرو حاجي جمال طالب جان صاحب دې خلکو سره هغوی ناسته پاسته کړې وه یو څو خبرو له زه مایک ورکومه کاروان مومن صاحب له چې یو څو خبرې تاسو د هغوی په باره کې وکړي او بیا به د هغوی په زندګۍ باندې په کتابونو باندې په شاعرۍ باندې به د هغوی خورۍ سره ناست دی هغوی به سبا بیا موږ خبرې اترې کوو هغوی به تاسو ته تفصیل وړاندې کړي نو کاروان مومن صاحب ته خواست کومه که یو څو خبرې د هغوی په شاعرۍ باندې کوي نو کاروان مومن صاحب سلامونه اول خو زه عربستان مومند او بل ډیوه همکارانو له دا دور کومه چې دوی د دغه شان د ورکو خلکو هغه شاعري واپس را پیدا کوي او د هغوی تاریخ لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده زیاتره ولسي شاعران هغه وخت کې سوشل میډیا نه و د هغوی شاعري ضایع شوې ده ډېره زیاته بیا هم لکه که اوس دا بابا نه وی د میرامان بابا هغه ډېر زیات اثار چې کومه دی هغه به زموږ نه ضایع شوی وی خو زه دغه لږه رڼا ده چې د هغوی سره به لږ ډېر معلومات وي نو موږ کوشش کوو چې د هغوی شاعرۍ د هغوی د ژوند جواک د کتابونو د لیکلو یا د هغوی د غزل د ټپې نمونې یا د چاربیتې نمونې هغه موږ د دوی نه معلومات وکړو لږ ډېر معلومات راله راکړي نو زه تاسو ټول له ډېر زیات داد در کومه او ډېره زیاته مننه صوبهدار صاحب میرامان بابا ډېر یاد نوم دی او زه چې کله هم د جمال یوسفزي سکین نو هغوی ډېر زیات یادوي د هغوی په حق باندې موږ سره یو څو خاطرې شریکې کوي چې میرامان بابا څنګه سړی و بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو د عربستان مومن او د کاروان صاحب او د رقم شیر صاحب او د اسدالله ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغلې او داسې دا زما خپل مامه او د ورک چې ډېر وخت یې شوی دی او د هغې تاسو دا راژوندي کوئ نو دا ډېره غټه خبره ده ښه خبره ده میرامان خو داسې شاعر و چې په شاعرانو کې لکه طالب جان شاعر مو جمال شاعر مو ښه شاعران د مومند او داسې مومن شاعر هم پکې دالته وو او دې کې محمد نظیر مومند او میرامان استاد چې کوم دی دا زما ماما دی او دا د ده سره شاګرد وم مګر دیدم به ورسره او د دو شاعري چې کوم دی دا ډېره ښکاره شاعري وه ځکه چې دې ته به سمدستي شاعر ویلي او دې کې چې کوم دی نو دا میرامان استاد 34 یعنې 34-35 د تقریبا پیدایش دغه و او 1900 که نه دې کې پیدا شوی او دو ابتدایي زندګي چې کوم دی د 12 کې دی سن 2012 کې دی وفات شوی دی سن 2012 کې او د زندګي چې کوم دی شرکوټ یې په مټه کې پاتې شوی د مټې نه بیا رالو دلته کوډو کې د چې کوم دی زلمیتوب ډېرو خواړه د دا د مدرسې یو طالب علم و د ده علم و دلته کې چې کوم دی نو جمع ورکوله په یو دغه کې جومات کې د ګلستان بابا جومات کې او هغې کې د دې یو زنده مثال هم دی چې دا ډېره خندا خبره ده خو ځینې خبره پکې داسې راځي چې یو وخت کې وایي چې ګړۍ نه وي نو هغې کې ماښام شو ماښام د نور روژه و تیاره شوه دې خلکو ورته ویل چې ته بانګ وکړه که نه دې ګاډي ته وښوته هلکه ویل پته نه لګي چې څه ټیم به بانګ یې وکړه نو هغه روژې خلکو ټولې ماتې کړې شېبه چې کتلو دغه دګنمر راښکاره شو راښکاره شو تب چې علیمان خو هغه وخت کې کم وو په بهرحال ټول پسې را روان وو ډانګونه څه څه شو هغه سړی چې هغه بانګ یې وکړه موږ باندې دا روژې ماتې کړې که نه نو داسې چې کوم دی د علم ومو د هغې نه بعد بیا دانشګل ته لاړو دانشګل کې دې زلمی و په شنګیړي کلي کې اوسېده او شنګیړي کلي کې بیا د هغه باندې دا کسب شوی و دا د شاعرۍ اثر پې هم راغلی و دا ما ته خپله خبره کوله داسې روان وم یو کس راله مخې له رالی دا ژبې داسې چلو کوه بس د هغې نه بعد الله پاک موږ کې هغه اثر را پیدا کړه د شاعرۍ خو ښه شاعري وه ځکه چې د مختلفو زبانو شاعري وه یو یې کنه د پښتو او ډېر پښتو د پارسۍ شعر نمبر 1 او داسې چې کوم دی پنجابي اردو انګریزی پورې دی چې کوم دی مکمل شاعر و دوباره ځینې ټپه هم راتللی که نه موږ به سوچ کوو چې یو ټپی د پارسۍ درنجي خان خوشحالي نیسته اگر عظیم جادوګر ملک له وتښتمه
دا دغه پارسۍ کې وټه پکانه دا چې ټپې پوردو کې راغلی وي ای زندگی کې زندگی ہے تیرے اور بعد میں میرا کاټ په اتفاق کتاب کې یو اتفاق کتاب د مومندو چې باقي جمال شعر دا ټول شاعران پکې کنه خو بهر حال داغه خو نه چې کوم دینو دا ټول زندگی بیا تل تیر کړه دا نه شراغه دوباره سرو کلی تر راغی دی کلی کې چې کوم دینو دوباره به د میدانونو ته وته په میدان کې شاعري کوله محمد جان استاد حسین میر خان استاد دا ټول دغه شاګردانو خدای دې وبخي ټول او پات شوی دي او خو مل سینو او داغه وینام خو وینا و ځکه چې بیمانی وینا نه و کنه نو دغه کې کدي خیال کړی وای په میپل د بدعمل غړېګم په مقام د بیزتۍ ودرېګم دا یا قیمت ارګیز نه پوره کیږي او د رواج د پښتون بیلېګم او امیر د خپل اسلام مذهب تعلیم کا په اعمالو د خپل دین شرمېګم میرامان مومند توبه تن نسوخه مستقبل ته سوچ کوه ولېګم ډېر ښه شي نه چې کوم دی هغه دغه نو په دې کې د لیکلو باره کې دغه کتابونه یو قصص العاشقین کتاب چې هغه د عربونه د کړي د عربو د کتاب نه درېسته یو قصص العاشقین پاره کې داستانونه د پیر صاحب قصه پکې و د روم د بادشاہ داسې کنه نور قصې پکې وي او د لیزوان والا سره زما یادم ودا قصه ډیره محمد جان یاد او زما یاد او یو کتاب د اتران خان نسپرور د باجوړ ګلونه اتران خان نسپرور چې دا دغه مشهور کتابونه نور داسې په اتفاق کتاب کې راغلیو نور شاعران څه په کوم اتفاق پای کې به ځان به فکر راوسته خپل کتابونه تقریبا سودی لکه خپل کتابونه دوه مال دي چې یو ناست اتران خان نسپرور او د باجوړ ګلونه او یو د قصص العاشقین او دا کتابونه ما دوه ترجمه کړو کنه ترجمه کړی پښتو ته او د ډېر کتابونه نورم شته او دا غي ماته چې کوم دې څه دغه نشته دي او چې د کم اثر پاتې دي لیکل تاسو راشته لیکل ما سره د چې کوم دې نو د یو 15 رنگو چاربې ته د ما سره شته چې 15 رنگا چې هغه د دې خلکو که سوچ کړي نه زمانہ باغی پویږم نو خو زه به تاسو ته دغه کیوم چې دور چې زما او تور زل په میتار وي تور به موربل تور سرګي می خمار وي چې تور په دې پریدم سور می چارګل سور می پیزوان زما سره می خګي سره می نتکې سره می لبان زما سره می تعویذونه سر درونه سره مرجان زما سره می بګریوان کې اشرفي خیمه مزیدار وي چې سره په دې پریدم سپین می جمال په زندان زما سپین می وګي سي چپګری سپین بوغان زما سپین د فو پیندې سپین ګادري سپین بلوندان زما سپین می روپوي چې وربل کې بکالدار ډیر او چې سپین په دې پریدم شین می شرش نه می خالونه و شین می پالنګ ش پراته به غلافونه شنی ونی ولاړ می په غولي سایدار وي او چې شنه په دې پریدم خړی غلی خړ می تاجیان زما خړی توپی خړ ټینګونه می ځان زما خړ په مثل جنگ لاس پایان زما خړی خزانه می دولت نه جمعواري وي او په دې بل ځای کې لیکي چې خړ په دې پریدم ورګ می پیشن برګ می شالونه برګ بپیزون دیو تی چا پیر بتارونو برګ د میرا مانو من نتاو زما غمونو برګ تمان چې بمی پلاس پټاقې دار وی تور چې زما تور زل په میتار دا د اخر ډیر دا د دیو اخر دغه نورم شته تاسو نور شته هغه وایو خو لکه کوم شاعرانو سره په محفل کې کوم شاعرو کې کوم شاعرانو سره ساکستي و بیا د شاعرانو سره د جمال شاعر سبا محمد نذیر مومن ولکه بیا دنه دغه شاعر خدا بیا طالب جان سبا ډیر دا کېده او په مومندو کې وسخانم د سمیلاو شوی دی دا د ویزو یو مومن تاسو بنامنو او د مومن شاعرو خ شاعرو کنه د ویزو نه تاسو کې او دا نور چې کوم دی د یو مشاعره کې هغه پاتې شوی دی هغه ان شاء الله تعالی چې هغه کوم وینا و ا تصدیقي وینا و هغه معنا و او ما سره داسې داغه د ګنداو د گاډي چاربې تم شته داسې نور چې کوم دی د روډ چې کوم چاربې ته او هغه په هغه وخت کې ویلی و یو بس بګنداو ته هغه یو بس بچ کوم دین په ډیره کې بګناستو خو ا ډرایور نور آدادو داړې تشین کړیو واخر او خدا واخر کې کوم دین به چې منډي تر رسیدلې دین هغه ته ویل چې نور آداد استاد ستاګره ما ریکارډ وېست ستا ما ریزلټ وېست او په ریزلټ بخبه کېږي نه بیا نور آداد استاد چې په ریزلټ هو چې ریزلټ دې سره بس هغه ریزلټ به مونږ ته بیانې بیا مې خپل کې یا په دې میدان کې محمد جان استاد کوله او د خپل به کوله یو زما ایزدا و ته بل چا دا نه وېزدا
د خبرې ډېرې خوږې دي خو ما نه پکې څو تپوسونه یېرېږي خو ورونه یې شته دی او خویندې څو وي لکه دې کې بالکل د ده چې کوم دی 2 خویندې وي او ورونه چې کوم دی دا دغه و دا او درمان نامه و دیوه نامه ګلیم ډاکټر نامه وه او یو میرامان و به دا دوه د ورونه و بس او په ورونو کې شاعر خو نشته نه 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 په ورونو کې شاعر بالکل په ورونو کې هم شاعر نه و بیا د ده په ورېرونو کې هم راونوت دا زوی جانس هغه داسې لږ لږ ګوتې پکې وایي شاعرۍ کې خو لکه مکمل لکه هغه شیخ نه کېږي کوم چې اعتمادي شی که نه لکه دې کاروان صاحب ته هم پته وي که مکمل لږې لږې ګوتې وایي خو لکه هغه شی نه کېږي هغه نه دی خو بیا هم بار خال ښه دی دغه زویم هلکه دا نوم یې مه خرابوه لږ لږ شانې صف کې کوه لږ دغه بنیادي طور د دوی پیدایش ته کوم علاقې دی د دوی پیدایش چې کوم دی نو د دوی پیدایش دلته شوی دی لاندې او بیا 34 کې او د دې نه بیا کوډو کې ټیم تېر کړی کوډو کې ډېر ټیم تېر کړی که تاسو ته ما مخکې د هغې نه بعد بیا تللی و لکه مخکې ما کوم ځای کې بیا دانشکول کې بیا زلمي و د هغه ځای نه دی شاعر شوی دی نو ده خو د اول د دې دغه دا کوو جمع به یې هم ورکوله بیا د هغې نه دې خوا د یو ټیم بل هم واړه چې ډېک سلا ته چې په قام برانخیل او زموږ ماما او په برانخیلو کې ماریخیلو کنه اسانی کور کې ماریخیلو کنه او بده کې د بیا د اخیره ټیم ډېر ټیم چې کوم دی د ټیکسلا کې واړو ټیکسلا کې د ټیم واړو دی په جمعات کې علیمو غټه کاپنه په جمعات کې د ټیکسلا کې او بای کې دی بیا ډېر علیمو به شیابات به دی الته کې علیمو دا غینه بعد به الته او پاتو په ټیکسلا کې خاخم شو اوس دا موږ چې څنګه ناست یو که نه دا لوخه کې موږ کار څنګه کوم عمر شو موږ یو ملګري داسې ملګرتیا کې د هغوی ژوند څنګه د ملګرو سره عام ملګرو سره شاعرانو نه علاوه عام ملګرو سره هغوی ژوند څنګه ډېر مزېدار ډېر د هغه د ژوند سره زما زه ډېر ګرځېدلی ما میرامان شاعر زموږ ماما ډېر زبردست ساده ژوند و ساده څپلۍ ساده ټوپۍ ساده دغه یې سره او ډېر مزېدار چې کوم دی د هغه ژوند د هلکانو سره ایک یو د خلکو په دې خوښ هم ډېر و یو ورځ یې سرو ته جمال استاد راغلی خدای دې وبخي طالب جان راغلی رب دې وبخي نور کسان راغلي بیا باغې کې یو نقشه جوړه دلته یو زموږ یو کلیواله وغه نقشه جوړه کړه بیا جمال ورته ویل چې هلکه دا نقشه جان دې باندې به یو بګتی وي یو پچاربي ته یو به وي نو هغه ویل چې زه خو په دې باندې نیم لږه برابر کړه نو بیا د میرامان استاد چا ویل چې هلکه دلته یې نه مخامخ دغه ځای کې کور دی نو چا ویل چې هلکه میرامان استاد راغلی دی پېښور نه خو کور دی ویل چې هلکه کور دی بیا جمال استاد ویل چې ډېره خټه خبره کومه شاعر جمال دغه ځای نه هلک راولېږه او دې نه بوته هغې ته یې مخې ته چې کوم دی نو نقشه کېښوده او د ټکه چې داسې وکتل بس دا شین یې وشمارل چې ویې شمارل 1 2 3 4 بلانکې نو ویلې راته ښکارېږي بشیر کړې ده خواري میدان ته یې راویسته زما ګوري شاعري بس د مخې ځای چې کوم دی بیا ټیک وکړه که نه نو بیا جمال استاد دا وویل چې ګوره ما تاسو ته ویلي چې دا د میرامان استاد نه غیر نه کېږي که نه دا شی موږ د هغه په سر باندې سترګه د ده زندګي ډېره ساده زندګي وه ډېر مزېدار شاعرۍ کې ستاسو کومه شاعري داسې ډېره خوښېږي چې ستاسو زړه ته پرېوتې د میرامان استاد یو خو د لارې د ګنداو چاربیت هم ده چې دا یې په بند باندې ویلې ده که نه او په دې کې وخت خو بې نه خرڅېږي که نه تنګ خو به نه وایي نو هغې کې غوښه ونیسه ځوانه قیصه واوره زما نه د لارې د ګنداو به درته وکړي حکایت چې زه په کوم ساعت وخه ونیسه ماته قیصه کوم تا ته زړې لارې موټرې په دې لار باندې چلیږي لوګي دې پورته کېږي لوګی کوي ضرور په شان د زو تنور چې کېنې په ویګن کې درېړې کوي کرچاره چې زی په ټوله لار چې زی کوي ډېر شور نه خوان وي نه زور چې چرته د بېمیزي په ویګنې ورتلی کی تر سره یې پولېږي تر سره په لانجو کې خوارپټ کې په پوجو کې د زور مریض په شانې ټوقې کېږي د پایانه وخه ونیسه ځوانه د زور مریض په شان په لاره وي روان کوړې شي ګونې شي دی په خپله دا ته چې زی په کوم ساعت بیا وایي چې وایي ګورې بس هېڅ نه وي پکې جس زړه یې راځي خوي خو د بس نوم ورته وایي نه برېکې نه پایي نه برېکې نه ټیرونه نه رینګ وي نه ویرونه سوی ریشر سوچي چې جوړ شه پکې وایا بېشاب کوي بې ځایه بېشاب ډراموي بېکارې ډیلموي مشین پکې د نوح علیه السلام د وختو جوړ بانټ مرګاډې زوړ بانټ یې خوبداري زمریانې تزغراري ټیراډې شپاړس ولس یې په سیمې راټینګ کړی یا یې د باڼه پړی یا بونو یا باټګولو د وزن نشته تولو چار څومره کسانی وای خېجه مسلمانه وخه ونیسه ځوانه چار څومره کسانی 1 لاک منه سامانی دا بس ذمہوار دی کثیر نه لري طاقت چې په کوم ساعت دا بس کې غرغر غوږ کې ډرایور ته پلار کورې تعالی شکل لنډر اسورلې ګوره لارې د تشتور
لارۍ کې داسې میټ چې جمع شي پې جیټ په دې کې کلینډر وایي رامنډه کوي چې ډېر دی نور زما وخت مې تېر دی نور زر د لیوني شي را سر پې باجوړي شي په چغه بې ورخېږي غوټې خوا دې خوا ولي د کوره ترېدلي دننه خلک شورو یو دم شیان ګورو دا څه کوئ کورانو چې راخېږي بې پوښتنې ځای نشته دی رستنې زه راشي کلینډر پروت دا ببره تر بیرته چې ځای پرېږده ګونې خوله به دې که مرانه وښه ونیسه ځوانه تر بیرته شه یا پاڅه یا کوشه سمدلاسه د سلو سپونه بعد یو کلینډر یې د شیده ته چې زه یې په کوم سره د سلو سپونه زیاتي د هر وخت قیماتي خبرې ستغې سپورې مخې تور جامې غواړي شپه ورځ وخې جاپړې شپه ورځ ګرځي بېل مازه فلیشي په راکه وازه قبلې ته یې مخ نه که غلارې موټرې دیني دا کلکې سترګې سپینې دا کلکې سترګې پرېږده اوس بیا راته وکېده لارې موټر چې وږې شي کړپې غاښې ته سم شي بیا جوړ شي ټانګ ټانګ شي بیا نه ځي مخ په وړاندې سورلۍ ورته لاندې بیا ګټې ورته ږدي خواران پې خلاص شي دا یانه وښه ونیسه ځوانه بیا ګټې ورته ږدي نه پیسې ډېرې ګټي نه د ریل ګاډۍ احتساس کي په یو ځل ګټي دولت چې زه په کوم ساعت د ریل ګاډۍ احتساس شي لارۍ موټرې جا شي چې راشي ګاونډ تالتنا شي په تواره دي په توره تلاره دي په باشر شي په توره دي سرورو یو 10 روپۍ چې ورکړي ډرایور ته وایي ځه اوس کوه خپله مزه اوس تبا شریف په توره سرور یو 2 روپۍ چې ورکړي ډرایور ته وایي ځه اوس کوه خپله مزه اوس یو 2 روپۍ چې والي په زړه کې پې خوشحالي ډیپټي صاحب چې خبرېږي چې حلال دی که مردار خو خوري خاصه ده ډیپټي صاحب چې خبرېږي خبر چې ورسېږي لارۍ موټر کړپه کې کمره یې دانګلي څو ښځې سوېدلي څو ښه وي څوک برباده سړی دی نوراداد مدام د زنده بازي خیر غواړم د الله نه وښه ونیسه ځوانه دنیا کې ښه د انصاف د چا نه خلاف د چټي ضمیر امان مومن د چا نه کوم غیبت چې زه په کوم سوال لکه دومره اثار شته چې یو کتاب ته چاپ کېږي لکه دومره لیکل شته دی لیکل خو ډېر دي که نه خو لکه دام دی او دا خو یو خام شعر دی که نه یو عام اندا د ولسي شعر دی که نه بیا داسې یو دغه شته چې نن مې پور بل باندې ټومبلي زیړ ګلونه رازه کوه سیلونه نن مې د ځانه شونډې سرې دي خالصې چوارې دي سرې اویلی مې پور بل وایي ټالونه رازه کوه سیلونه سرې اویلی مې مزېدارې را درومه کمې یارې زو به په لارې تورې زلفې مې ټالونه رازه کوه سیلونه زو به په لارې مه یارېږه اشنا ډېر خوشحالېږه مخامخ کېږه بیا مې ګوره شنه خالونه ولشن ته کوم پیرونه مخامخ راشه میرامانه قربان شمه د تانه ستا زیات دي شعر کې دار چانه کمالونه ولشن ته کوم پیرونه ډېر خو دا خو 2012 کې تاسو ویل که دې کې وفات شوی دی که نه او دا خو ډېر یاد نوم دی نو تر اوسه پورې څوک راغلی نه دی چې پروګرام یې کړی وي خلکو ته وړاندې کړی ما یو د غلنۍ والا دا قسم ماته کاروانه چې دا څوک چې ماته راغلی و په خربډا کې ما نه یو انټرویو اخیستلی وه تاسو ته به یاد وي ته خو نه وې خو چې کس کم یو هغوی د ما نه انټرویو مې اخیستې وه په هغې کې ته ما پوره ترنم او ښه غلنۍ والا کس کوم هغې ته ما مکمل دغه ورکړې وه که نه دومره تفصیلي اوس مې تاسو ته تفصیل راونیوه نه نو نشر شوې وه که نه خلکو کتلې وه لګي چې هغوی به اوس خامخا به په یو دغه کې ورکړي یا به نه چې هغه ورټي خو دا ستاسو انټرویو چې کوم دا د لومړی بنیادي دغه دی من خو راغلی دی موږ خو رحمت درمان ته ویلو تقریبا کال کې چې موږ دې خبره پسې نښتې د کړې مو کال نه مخکې ما ته رحمت صاحب ویلي وو رقم شیر صاحب راته ویلي وو خدای دې دوی روغ ساتي او دوی چې کوم دی نو دا شعر تازه کاوه که نه او د دې یاد یې مو چې یاره موږ دا شعر تازه کړو موږ خو لکه مطلب دا دی که نه موږ چې زموږ داسې مشر تېر شوی دی ستر مشر یې ښه شاعري کړي د قوم ترجماني پکې انقلاب پکې د وطن د تنګ تاسو سړک د چربې ته ویله دا هم د قوم تکلیف دی دا دوی په شاعرۍ کې بیان کړی که داسې لاس دغې نه وو وسې نه وو موږ خو غواړو چې داسې خلک موږ رامخې ته کړو چې موږ ته څوک دومره دغه وکړي مدد هم وکړي لکه خبرو موږ دا مثال ما وویل چې دا بابا دی اوس که دا نه وی نو کېدای شي چې موږ ته پکې 80% نور معلومات بیا نه وي هغه ټول معلومات د دوی سره دي خیال دی که دا هم نه اوس د ده دا کومه شاعري چې دا تا ته په یاد یا ده که لیکل شوې ده لیکل شوې نه ده د هغې نه بیا مانه کتابونه وکړي خو دا ټوله چې راځي که نه لکه اوس ګوره داسې یو شاعري د ده ټوله ما ته ډېره زیاته یاده ده زه به ده ته لیکل شوې نه ده دا چې کوم دی پرتر دا ما ته ټوله په یاد ما تاسو ته ویل چې ما باندې دی یو کس ما باندې خواریم کړی و چې ته ما ته دا ټوله په دغه کې ټیپ کا هغه ویل دا ټوله به زه راغونډوم او دې نه به زه کتاب جوړوم
هغه ما به دوی ته په یو موبایل کې کړې مو ډېره که نه دا کیسې مې ژر سمې ته کړې وي او بیا هغوی پته ونه لګېده کومه تاسو ته به تقریبا څومره یاد دي 100 200 یو نیم سل څومره به تاسو ته ځان ته یادوم چې ما ته څومره دغه ته راځي فکر ته که نه نو به زه یادوم انشاءالله تعالی چې کوم دی نو ما ته ډېر څه یاد دي دغه او دې کې داسې قیسې هم راځي دغه او دا چاربیتې چې کوم دی نو مینې لیونی کړم لیونی په غرونو ګرځم او غم مې په دغه مخکې غره کې و که نه غم مې په زړه پروت دی سارانې په غرونو ګرځم مینې سودایي کړم آبادي راته بیابان ښکاري ګرځم زرزیره کې زرزیرې راته بوستان ښکاري خوشی عقل مې تلی هسې روغ راته خپل ځان ښکاري ټخې مې زړه وکړې سپنالې په غرونو ګرځم ټخې مې زړه وکړې بې مجبوره شین لوګیا شوم عشق مسخره کړم د ساحل د لاس لرګی شوم او شپه ورځې ګرځم ناقلار لکه میږی شوم ځکه د الله مخندنې په غرونو ګرځم ځکه مې بېواره نم د سترګو نه چپې وخي سیرې مې ګریوان د زړه مینو کې غوفې وخي څوک چې زما حال ګوري نو زی زما نخفې وخي زه په تصور کې سیلانې په غرونو ګرځم او زه د محبت د اسراتونو نه خبر نوم کله چې خبر شوم نو ډېر بیا په خپل سر نوم زور د محبت و چاګیر کړی په منتر نوم زه مې رامان ډېر زیات پخوانی په غرونو زه صرف یو خبره ناظرین تاسو ته کوم لکه کوم خلک چې وسداره دي څنګه چې کاروان مومن صاحب ډېره د لیکلو خبره وکړله چې موږ ته د یوه رڼا پاتې ده ونې میرحمان صاحب چې کوم څه لیکلي دي ویلي دي او څه په کتاب کې موجود دي نامقه پاتې دي نو اوس که دوی ته څه یاد دي او دوی وایي چې موږ ته تپوس وکړو دی وایي څه به په خپلو مغزو زر واچوم چې ما ته څومره څه یادېږي نو داسې صاحب خلک شته دی چې طاقت لري د پیسو هغوی که دا د خپل مشر یو خدمت وکړي لکه څنګه چې میرویس مومن صاحب دی داسې نور کسان دي که دوی دا هڅه وکړي چې د میرحمان بابا دا کومه شاعري چې دا د دې زموږ د دې مشر نه دا به ریکارډ کړي یا به یو کس به ونیسو وبېلې کړي خو چې ډېر د کتاب شکل ورکوي تاسو نو تاسو موږ به دا خدمت وکړو تاسو دغه خدمت وکړئ چې د دوی دا شاعري پاتې شي که هغې نه پس بیا نوره شاعري وه نو هغې به موږ کوشش وکړو چې هغه هم د دوی نه لکه خبره ګرول غواړي چې څومره یو ځای ګریان نو هغه هم خوند کوي نو زه به وایم چې دغه نوره شاعري راوځي او هغې نه بیا بل کتاب چاپ کېږي نو زما په خیال چې تاسو ته به څوک بد نه وي خو څومره ښه د چا د خولې نه ختلو لفظونه نو تاسو باندې دا ښه وایي کاروان صاحب داسې خبره چې مې کوم وکړه دا ستاسو اتفاق دا دی در سره همدغسې خبره ده ما درته وویل چې یاره که دا دته د شپې ور یاده شي د ورځې ور یاده شي د موبایل کې ریکارډ کوي نور د لیکلو د کمپوزنګ دغه هر څه په ما باندې کوم د کمپوزنګ خرچه د هغه به هم زه وکړم او نور کتاب که زما وس کېده زه بیا چاپ کوم او که زما وس نه کېده بل چاته به وي او د کمپوزنګ پورې او د لیکلو پورې دا خرچه او خواري ټولې زما کتونکو ماشاءالله کاروان مومن صاحب خو جتري ډاز وکړو او دوی به دا خواري وکړي چې دوی به دا ریکارډ کړي دوی له څه ورځي رحمت صاحب درمان صاحب دی دا کوشش به ده کې د دوی نه به دا ریکارډ کړي یا به لیکي کاروان مومن صاحب ته به حواله کړي نور میرویس مومن صاحب موږ یاد کړو شاید چې زما دا پروګرام اوري وی ګوري وای اوري نو هغه به انشاءالله العزیز په دې باندې خامخا قدم اوچتوي زه وایم زما دغه نیکنامۍ ته دغه نه دی چې ما دې څوک ښه یاد کړي زه وایم چې دا زموږ د بابا دا کومه شاعري چې تلې ده پاتې شوې ده او لږه ډېره رڼا ده چې دا کتاب شکل کې راشي نور ګرول یې پکار ده ستا د عشق په تاوونو شوم مړه وې که عاشق نه وې نو څه به مې سودا وې ډېر داغونه به زما په زړګي نه وې که زره غوندې ما سره وفا وې نرګسي ګلان دي اوس ته حیران دي افسوس دا چې لږ نظر خو دې په ما وې ما شاعر مینا مال نه جړل بېشکه ارمان دا چې خبر جهان خوشحالی نیست اگر عظیم جادوگر ملک لوزم ایک دفعہ مجھ کو معافی دے دو جانان بے بتا سے کلم نہ کہوں کہنا خوشی دنیا میں خوشی نہیں ہو کبھی روتا ہو کبھی ایسی خبر نہ بدی ہو دغه کلی کلی کنا تاسو ټپی به لیکلی کنا زړه نور می کنا نو او د سی روغ ټپی زما هغه ټپی ډیر وي خو ما یاد نه څومره کمې تاسو په خپل ځان مخصوص وای چې برحمان بابا وفات شوی دی تر دا اوسه پورې څومره کمې دی نو جی کمی خو دغه داره چې چا دغه کړی نه دی دا خو د وفات شوی دی که نه د هغې نه دی خوا بس دا تاسو که سوچ کې نو دا غټه خبره ده که نه او د دې نه مخکې موږ لږ لږ راغلي دي خو داسې بنیادي کسان نه دي راغلي لکه تاسو چې کوم خبرې درته یاد دي نو ویې که خیر دی نو دا خو خبرې خو زما نورې نه دي یاد خو د میرحمان استاد دا په دې یادګیرنه باندې او په دې ستاسو په راتګ باندې او په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم او زما دا ټوله کورنۍ دا رقم شعر استاد رحمت سید دا کاروان مومن تاسو ربستان دا ټول چې کوم دی نو زه ډېر شکریا ادا کوم بار بار زه چې داسې به د اوسه پورې موږ که د ده دا نوم
کنه چې دا دومره غټ ښایسته نوم یې و دومره چلیدلی و چې په دې ځای کې به د هغه نوم او دا چا نه یاد او تاسو را دا کړه نو ستاسو د بار خدای دې تاسو له دې د اجر او دغه موږ به انشاءالله العزیز بار کوشش کوو زموږ زړه کې الحمدلله هېڅ هم نشته موږ وایو چې زموږ کوم مشرفات شوی او هغه یو فن پرېښی دی هغه ورک شوی لکه جمال حاجي هغه هم ورو ورو کېږي موږ وایو چې داسې موږ څوک پیدا کړو موږ سره وګړېږي د هغه کلامونه موږ را تازه کړو بیا چې بله ډیوه کې خوندي شي نو بیا چې ته کال پس ګورې هم کتلی به شي نو یو شاعر وایي د شاعر نوم راته یاد نه دی کاروانمند صاحب وایي زړه چې پوهېږي نو مودې پرې لګي زړه چې په ځان باندې پوهېږي نو مودې پرې لګي او ورانې خبرې چې سمېږي نو مودې پرې لګي او بعضې مخونه سړی نه غواړي چې یاد وساتي بعضې مخونه سړی نه غواړي چې یاد وساتي او بعضې مخونه چې هېرېږي نو مودې پرې لګي دغه ورکوټه شانه کوشش ما اسدالله اجتران وکړو کاروانمند صاحب را سره ډېر تکلیف کړی دوی هغه ځای نه بیمار دي را سره راغلي دي صرف په دې خاطر باندې چې موږ د خپل مشر نوم د الله تعالی موږ له همت راکړو چې دا موږ ژوندی وساتو دغه پروګرام دی تاسو وکتو موږ له پکې غلطي هم کېږي موږ له به ډاډ راکوئ خپې به هم نه وښئ چې موږ مخکې بل یو مشر وګورو داسې د پښتنو مشر مشر ستر شاعر ولسي شاعر چې هغه د عکاسي کړي د قام د ترجماني کړي نو دغه زموږ کوشش تاسو ستاینه وکړئ موږ له ډاډ راکئ کمنټ وکړئ د ملګرو سره شیر کړئ چې میرحمان بابا څوک و د کوم ځای سره تعلق و څنګه شاعر و او څنګه شاعري کړې وه نو اجازت غواړم د کیمرامین اسدالله اجران سره عربستان مومن فی امان الله